یو سړی او ډیر زیات غریب او داسم غریب چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو پلار روان دي او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه آی هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخله دا سه سوک بئی چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمرش زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه وای یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپای ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپای والو بال بجله په وړو والے او وخت به پیتیر سړی ډیر خوشحال شو روپای واغستا وړو وړو وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا دا سه حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځیده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شي هغه سړی چې چا ولا یو روپای ورکړی و بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره هما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړی و او نن د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو په وکا بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډیر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل دا د پاکستان د کوڅه ډب وزیران نو
درخواست ولا یو صحیح شو پیشو ایشو پیشو 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 پیونی کی چې محکمې ته یو سنو او زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته ځای کم هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جی وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای ولا ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړي نو به دا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه کنه بس دی ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده کتابونه مې خلاص که خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه موشي نو بیا درځمه ما قبول کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما په خبره پوهېږئ ما قبول کړې ده خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې ستا په قبل دو کې ده که د جنې په قبل دو کې ده په دې مې پوهېږئ ها تا خو به د وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چې هغه خودم قبول کی کا تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوسته ده او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تور سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوری نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیرے گا دا د بادشاہ لور ده نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بس تعالی سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو جدي د په قبل دو کې نو سوال خو داغه په قبل دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غسړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره دا متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیاز هم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدامه ته وای چې به وزیر درته زو کوم دارا ته وای وزیر کړه دې اوس ته به سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه شي چې مال رانیز دې کو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی موږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډزې وکړي بیا کلاشن کوپ باندې علاوه کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼه خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویڼه لګه صفا کی چواری ګنده کړي مالا وزیر پسې رضا کنه چاته د چډه ته کوله هغه پسې ګرځا کړ مالا اوس
نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارهام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ماده لوګي نه ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغه په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغه داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درکې او که مزید خدمتم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وای کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیر نه څوک چې د چا نیکی هیر کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسې دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغوم اوله چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکه دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې 30 تیر شي لکه د ګولای په شان وته کور دی وران شه خو 100 روپۍ دی یا 30 یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګوره ابل اورد یو خزر اعلی ول 2 کال او شو ز وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې وي په دوايي کې اتانه نو 2 کال پس رالما مالچه اغاتانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یونس خزر سړی شیخان ګیری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پرده واوری یو پیسہ دی چې پرده خوڑلی یو پیسہ قیامت کې بدر تولی شي چې جنت تزا
خو د دې سړي در باندې یوه پیسه ده اراوړه دل ورکه نو بیا وایي چې دې منډه کې پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ چا پیسه راوچته کي پاس چې راځي بیا به تې پرېوځي نو بیا به ورپسې ورټوپ د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي یو پیسه نن پردی مال خوړل خو زمونږ د مور پی دي نن ته وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاس د دې کمسلو د لاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې کیو دوی تخپل ملک ملو د 9 کالو ماشوم تختوا د 9 کالو ماشوم او یو نیمه میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې دا ستا ملک دا ستا وطن ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېدا چې پردای چرګه بوزي چې پاغه ټول ملک درته داسې بمباری وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېږده داسې خلک که ژوندي په دوی څه خدای دې په دوی سیلاب راولي طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم زه د هغې نه زیات ظالم یم دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي ملا د هغې نه زیات ظالم که پیر پکې اوسېږي هغه پیر د هغې نه زیات ظالم ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا دا د هغې نه زیات ظالمان دا ستا ملک پردی کشتونو باندې به ډټسن اغستې پړت او به تختې 50,000 راوړه 40,000 راوړه 13,000 راوړه حکومت له چې ورشه د جنډه بازار اجراګانو ته نه د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله وای جرګه ور سره وکړه جرګه ور سره وکړه ته خدای تباہ او برباد کړو ته څه دپاره حکومت چې زاغه سره جرګه وکړه ته څه دپاره جرګه ور سره وکړه نو عزیزانو زما قطعا مطمئن نه دی د دې ملک نه بالکل مایوس او داسې مایوس چې داړه مې د دې خولې نه بار وځي په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کېږي دا څه د انسانیت خبره ده دا څه د سړیتوب خبره ده غل دی غلا اوش غلا غلی ونیو سړی وې زما کور وران کړي غلی ونیو جی کیس په رجسٹر دی کیچ په رجسٹر دی تانا کی کیچ په رجسٹر دی کچرو ته بلار شي او کچرو کې به وکیلو نیسی او کیچ په رجسٹر دی پلده کول وران کړي دی او په غلب مقدمه چلیږي او بیاش میاش تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل پټ راخلاشي پرده کور وران
کیج په رجسٹر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر عزیزانو عرض می داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولې ده او ان شاء الله نور بمرانی سي نور بمرانی سي د ځان تماشه بکوي نور بمرانی سي خدای سره پډځوي د خدای او د پاکستان د قوم جنگ ده مونږ هم تماشه کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي د خدای استاد سو جنگ ده خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال راکړئ قوم د قوم خدای نه سرکش وبا هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامن روان کړي الکه دا څه کوي دا بیګامه سه دغه راوړې لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بل د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور تر دا د غریبانو غریب چې سمره د زن طلاق بچي دي دمره د بدلې وځي ببل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچي خدای پیجندلی وس نشته اریان شو وتا خدای تباہ کا چې تباہ